لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے تپوسو کوئی اللہ یہ بہتر ذکر رہا تو خواہ وی لا الہ الا اللہ وای وی اللہ دا خوار سوک وی ما تا دا سی شیو خواهی چه غبل سوک نو یوزی ویم وی موسیٰ که دا طول ازمکا او دا اسمانونا دا تلی پا یو چابلی کی واچه او دا لا الہ الا اللہ پا بل چابلی کی واچه دا پی زور ورد و درون دی او اخیره کی او لفظ دی اللہ اکبر اللہ دیر لوی دی بام چه مون شروع کو او اقامت شروع کو دا سن شروع کو تا دینا چه اللہ اکبر اللہ دیر لوی دی دا سلور کلمید او دا واړه و تدریم کلمه وای یاد مو ده کنه ټول به یاد کنه وای ما سره یو ځل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هاجي نه دا یو حدیث کې وصفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله مشتا کاغه ویلا خبره خدا سلور کلمه او زدی بل برکت تا توخه دا سلور کلمه کې څوک وای یو حدیث پاک کی راضی کہ دا قیامت پر رب رب العالمین دا دے انسان گناہونا پا نیکو بدلی دا اللہ غورا خبر شو یوازی گناہ معاف کے دل ندی گوری گناہونا پا نیکو بدلو یو سڑے دے نبی علیہ السلام فرمائی جو دا قیامت پر رب العالمین بیزان ترہ نزدے کی بیزان ترہ قریب کی اللہ بہت ترہ گناہون راشماری وایا کنا بندہ تا پلان کې ګناه کړل دا واړه واړه بوت الله را یو ځای واړ پټینی پټین دی یو الله کړل به پلان کې کړل دا او الله کړل مې خو هغه غټ ګناهونه به الله پټای غټ باندې یادې و دی به یو لکه وی چې الله دا واړه خو را تر یادې اسنه غټ را تر یاد نه کې غټ ګناهونه در مخې لو غرق بشم نو چې دا واړه و تر یادې نو دی به وی چې دا پلان کې کړل دا او الله بالکل ما کړی دا الته انکار کولی نشي نو چې دا ټول ورته الله را یاد کی قران حکیم کې الله د نیکانو خلق صفاتونه کوي نو اخره کې بیا فرمایي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله به فرمایي اے بندا دا څومره ګناهونه چې تا کړی او ما درته یاد کړل دا ټول درته ما او بخل او د بخنه نه پس می پنه کو دل بدل کړل دی به خوشاله شي دی به چې خبر خو بل شان شو ګناه پنه کې بدلېږي نو زور بشي وی الله سه نور گناهونه خو پاک کړیو اخو دې راتره یاد نکړل الله به فرمایي بنده امم یاد دي امه دل دینه مخکې پنه کو بدل کړی امه ذکر یاد نکړل چې ته پریشان نشي او نه یریږي دا الله ذات تیرونو الله تسری الله ګور بنده چې خوشاله کو ارسیر شي څومره چې خپای خو چې لګ د خوشاله کا هغه ټول خپګانونه یې شي نو پروردگار عالم رب العالمین د ټول کائنات رب چې لګ دم خوشاله کا قسم دې الله موږ ارس بیا ختمه یې خدای الله نشته راځي نه ویلې خو ارس ختمه د عفو قلم پر راکای اخیری سره چې دا جهنم نه بوزي جنت ته بوزي بالکل اخر دا مسلمانان به الله جهنم نه وباسي جنت ته بځي او دا عمل په انداز بځینو د چا عمل کا ډیر خراب دی نو ډیر عمر به جهنم کې وي او کله چا عمل لک خراب دی لګم د جهنم کې وي اب الله ته پته لکه دنیا کې سړی په جیل کې چا جیل سرور میاشتې لري چا شپږ میاشتې لري چا یو کال دی چا 15 کال دی چا شل کال دی دا رنګ د جهنم قسم ده یو سړی به هغه الله په اخر کې وباسي چې دې چغې به وباسي او داسې چغې به وباسي چې ډېرې چغې به وباسي نو الله به روباسي بنده فرښتو ته به حکم وکړي دا بنده وباسي د جهنم پرې غاړه به کښېږدي او د جهنم ته به وله مخکې نو چې دې څنګه روزي او دې په خاړه پوسو منډې وي خوشحاله وي اجازت به میلو شي دې به وروخېږي نو جهنم ته به مخکې نو دې به وایي چې الحمد لله الذي انجاني من هذا اغه ذات لا ډېر لوی حمد او ثنا ده چې دې مصیبت نه بچ خوشاله وي چې جهنم نه خلاص شو
چې څه موده تېره شي نو دا مخ به هم سوځي، دا سینه او خېټه به هم سوځي. نو دی به الله ته سوال وکړي چې یا الله د جهنم خو زه وسوځولم، زما دا مخ او زما دا سینه او دا چهره خو یې راله وسوځوله. یا الله یو سوال دنه کوم، دا مخ راله دی بل طرف ته واړوه، دی بل دنیا نه خو نه دی خبر چې دا شاته مخ وړي چې څه به خو دی به په لکه سوچ کوي چې دا مخ مې وړی ده او نه سوځي نو دا ما لپاره ډېر لوی غنیمت دی. الله به ورته وفرمایي چې بنده داسې به وکړم خو بل سوال خو به نه کوې که نه. وایي نه زما توبه راکړه بل سوال مې وکړه. مخ به وله الله بل طرف ته واړی چې مخ وله سینګ واړي مخامخ به ورته یو اونه ښکاره شي، د هغې به سوري وي او د هغې خوا کې به اوبه ورته ښکاره شي. لکه به وایي دا مې څه نیمګړی سوال وکړو، دا خو مې شا سوځي، ملا مې سوځي. او دا جهنم تو الله دې مونږ له امان راکړي. ډېره سخته خبره. د ابو طالب متعلق نبی علیہ السلام فرمایي، د ابو طالب وی د ټولو نه لږ عذاب کې به پروت وي، صرف خپې به یې په عذاب کې وي، د اور سپلی به یې په خپو وي، د اور سپلی او د هغې به دومره تو وي چې مازغه به یې خوټ کېږي. الله دې مساعد. نو وی الله د دې نه ما لرې که دا مخامخ اونه ده که دغې له مې بوځې او لږې غوندې اوبه دي دغې له دې ورنږدې کړمه. الله به ورته وفرمایي چې بنده دا سوال به دې قبول کوم خو بیا بل به کوې. وی نه بس بل نه کوم، دې بړه کې وي چې جهنم نه بچ شمه او دې ونې له ورسمه اوبه هم دي پکې به غوټه هم لا اوم وامه او اوبه هم تسکم، دې نه لوی نعمت بل که نه. جهنم کې خو اوبه نه وې که نه، جهنم اوبه څه دي؟ جهنم کې چې جهنمیان له جهنمی له الله تعالی دا دې وږي شي که نه نو دې به ډوډۍ وغواړي، خوراک به وغواړي. نو زقوم یو بوټی مارجړی ورته وایي، تریخ هم دی او ستغ هم دی. ستغ په دې مری کې نه تېرېږي او غني ازغي دي پکې، غني دي پکې، ابه وله وټکئ دا واله دې به وږي نه به خولې ته کړي لوګې دل نه چې سړی مري خوار څه خوري ابه په دا مری کې ونښلي. نو چغې به کړي چې یا الله خو مری کې ونښته سراکه اوبه راکړه چې دا پې تېرې کړم. نو حمیم ورته وایي د جهنم په ویښ کې اوبه خوټ کېږي او هغه اوبه د جهنمیانو وینې او نوونه دي، د دوی نه چې کوم نوونه او زوې او وینې تویږي نو هغه لاندې په ویښ د جهنم کې جمع کېږي او خوټ کېږي. اب ولا الله تعالی دا اور په یو کلیچي کې په یو کاسه کې راوړي. دا وه نو حدیث پاک کې راځي چې د مخ ته رانږدې کې دونه به ګرمي چې د مخ سرمن به په هغې کې را پرېږدي او چې دې مری ته کي او تیرې کې نو قطع امعاءهم کلمې به دې لاندې وغورځوي. هلته خو مرګ نشته که دا د جهنمي اوبه دي. نو دی چې هغه سوري ویني او هغه اوبه ویني دی به وایي چې خدای پاکه یا الله دغې ته بنده دې نه پس به بل سوال وکړي، بل سوال به بلکل نه کوم، د سره مې وعده ده. نو حدیث کې راځي چې الله ته به وعدې او معهدونه او دا به ورکړي او خبره به کلکه کړي چې بل سوال به نه کوم. الله به فرشتو ته حکم وکړي چې راولېدل دا هغه ونې خواله به راشي نو هلته به دې اولامبي په هغه نیر کې ابا ډېرې خشته وبي چې اولامبي هغه توروالی چخنوالی او هغه دانې او هغه زخمونه د جهنم هر څه به ختم شي. نهر الحیا پاک صاف خشته ښکلی وجود به شي چې څومره سرمن سوځېدلې ده او پیپونه پرې راغلي دي او نوونه او زخمونه او دانې او توروالی ختم تک تور به وجود چې جهنم نه روځي لکه سکاره په شان تور پاک صاف به شي او به هم څکي یخ اعلی تنه به ختم شي او د هغه اونې په غاړه به دې کیني چې کیني او دمه شوله غوندې مخامخ به ورته یو بله ونه ښکاره شي ابره دې نه ګور سوري هلته به ردې نه خشته یخې اعلی اوبه به یې شرلار به کوي دې به څه زمانه چپي بیا به یا الله دغه اونې ته مې نږدې کړه د هغې سور هم لږ ګور دی اوبه هم د هغې لږې یخې مزېدارې دي. الله به ورته وایي دوکه بازه دوه ځله خو دې را سره وعده وکړه چې بل سوال به نه کوم نو بیا بل سوال کې وی الله دم کړي نو اوبه ګوري د جنت دیوال به ورته ښکاره شي. خدایه دا مې څه نیمګړی سوال وکړ خو د جنت مخامخ دیوال دی هغه مخامخ چې په چت جنتیان ښکاري هغه خو پکې زما ملګري په دنیا کې دا یو بسۍ کې پکې دیوال به ویني د هغې هغه شور او هغه چغار به ویني لکه به سوچ کوي که د الله نه دا سوال وکړم چې الله جنت ته مې بوځې دا خو ګرانه ځکه د خو دوزخي یم دوزخ نه راووتم
نو اسنا الله غصه شي د الله غصه خو به په دغه کې پرتای او بیا اعلان وکړي ښا جنت غواړي ورله کې جهنم ته نو جنت په مصیبت کې بیا پریونه زما زرا شي او سوال ته کچره جنت دی دیوال ته نږدې شم کنه ا دې مرګرو دا خبره به وورم او غړي خشته دی هر څه به وینم دا الله نه مت بیا سوالو کې یا الله یا سوال دنه کوم بیا سوي بني ادم دا آدم اولاده سوي دې دیوال ته مې لګ ورنځي تاسو ما سره قسم نه وکړ وعده نه وکړ وای بس الله ستاسو په ذات باندې قسم دا اخیری سوال دی بیا بنه کوم ګورا دوکباز بل سوال به وای نه بس بل سوال بنه کوم نو بیا قسمونه وعده الله به فرشتو ته حکم خرانه زیه کې دیوال ته مراشي چې دیوال ته راشي خو واقعي مزیدار ځای دی نهرونم د دیوال خوا کې بیږي میوې مشتري او دیوال پورې غاړه جنتیانو هغه شور او د هغې خبرې مو اوري او بیا بله کې وایي چې بیا دې نیمګړی سوال وکړه دا دروازه نه وخه چې دروازې د اخوا مې ته غوښتې وې چې دننه خو مې هر څه لیدې که نه دا خو زه بار یم او شوق کې به نور هم راشي چې د جنتیانو هغه چغار او هغه خبرې او خوشحالۍ او خنداګانې ولي نو یې سموده به چپي نبي علیه السلام فرمایي نو اخره کې به بیا د الله نه سوال وکړي یا الله د دې قربني الى باب الجنه دې دروازې ته مې نږدې چې په سترګو خوار څه ووینم نو بیا به ورته الله وایي دوکبازه ای د آدم اولاده قسم خوره څومره دوکې دې وکړې څومره وعده خلافۍ دې وکړې او څومره قسمونه دې وخوړل چې بل سوال به نه کوم او بیا بل سوال کې وی بس دا مې اخري سوال دی زما دې قسم یې ستا په ذات کې بل سوال مې کوی نه به کوې نه ښه دروازې ته نږدې چې جنت دروازې ته نږدې کړي که نه هلته به یو ډېر خشته حوضي مزېدار هغې کې به اوبه مسکي او جنت به وویني د دننه د جنت هغه خوشحالۍ به وویني هغه ملګري به پکې صحیح کړي او جنت بس لنډه خبره داره جنت باندې یو جمعه به راته بیان چېته وکړم انشاءالله یو مولانا صاحب ووي د جنت جون نیمه خدای نه دی د خدای پاک دو صفتونه دي چې څه پیدا کوي پیدا کولی شي دې صفت دی که نه وایه که نه چې څه پیدا کوي او چې د الله دا صفت دی چې څه پیدا کوي نو پیدا کولی شي دا د الله صفت دی او دویم دا چې څه حاضري نو حاضرولی شي نو د جنتي دا یو صفت نشته پیدا کول نشي کولی خو لیکن چې څه غواړي هغه ملاویږي میوه غواړي درته ملاویږي جامه غواړي درته ملاویږي او څه قسم څیز ولهم فيها ما تشتهي الانفس د زړه کې چې څه تېرېږي هغه به ورته الله تعالی ورکوي نو چې د جنت دروازې ته نږدې چې د جنت هغه خوشحالۍ وویني الله دې موږ ته وښولي کړي او بیا په جنت کې هغه د ملګري وویني هغه نعمتونه وویني دا مې څه نیمګړی سوال وکړ نو دې به څه موده چپي حدیث کې راځي ډېره موده به چپي اخر به یا الله د جنت ته خو مې وردننه کړ الله به ما اغدره کړ یا بني آدم ای د آدم اولاده څه دوکهباز یې ډېر غټ دوکهباز وعده خلاف د قسم ماتونکې یو ځل سوال کوه نو هغه د هغې نه پس بیا کوه د هغې نه پس بیا سوال کوه د هغې نه پس بیا سوال کوه څومره به وعدې دې وکړې او دې ماتې کړې نو دې به یې وجیبه ناشنا خبره وکړي وی الله نو ما سپیره بنده مه جوړوه که نه چې جنت نه باري خوا سپیري نو ما سپیره بنده ولې جوړوې الله ما جنت ته وردننه کړه نو رب العالمین به وخاندي الله داسې خندا نه کوي لکه د موشتا په شان خوشحاله به شي رب العالمین نو الله به ورته وفرمایي ښه جنت ته خو چې ورځې زه وردننه کوم دی خو جنت کې ته څه غواړې وغواړه وی الله ډک دی یو غاړې ته به کښېنم جنت خو ډک دی ځای پکې نشته وی ته غواړه شابه وغواړه نو دی به یو نعمت نو بل دا نعمتونه به دی غواړي چې دی په دې نعمتونو ستړي شي نو بیا به ورته الله یادوي ای بنده پلانکې شی دی ونه غوښته هغه غواړه ای بنده پلانکې شی دی ونه غوښته هغه یاد کړه الله به ورته یادوي نو چې الله یادوي چې به څه نعمتونه نو چې په هغې هم دا سړی ستړي شي که نه نو رب العالمین به ورته ووایي چې ښه چې دا کوم تا یاد کړل او ما درته واورول د دې لس چنده ستا دي ورننوځه لس چنده نو دی به وایي تستهزئ بي وانت رب العالمین الله ته د رب العالمین ټول مخلوق رب او ما پر ټوکې کې خنداګانې را پورې کې جنت خو ډک پروت دی د دې لس چنده چې دا ما څومره ووایي وی یو زه ته ورننوځه الله به بیا خاندي خوشحاله به شي ته ورنو دې لس چنده جنت ستا دا سړی به جنت ته ورداخل شي دا به څوک دا به هغه کس چې په جهنم کې د ټولو نه زیاته سزا وموني الله دې وساتي ګورې اخر کې د خوشحالۍ چې ټیک د جنت ته ننوت خو دا ونه وایي چې خدای دا خوشحالي راکړي نه بیخې وترې په جهنم کې اور والد د جهنم کې اخیري وتونکی سړی دی
او جنت ته اخري داخليدونکي سړی دی دا به څوک چې په زندګۍ کې یو ځل دا ویلي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله یو ځل یې ویلي د الله نوم یو ځل اخیستی دی ایمان یې راوړی د الله نوم یې یو ځل نو چې ته دروازې لس ځله ووایې او سل ځله ووایې او 200 کرته ووایې او 500 کرته ووایې نو کوم مقام به دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ په معراج کې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه شو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې د الله رسوله نبی علیه السلام ته نوم واخلې چې ته لاړ شې واپس نو په خپل امت زما سلام ووایه ټول وایه وعلیه السلام په خپل امت زما سلام ووایه او دا پیغام ورته زما ورسوه چې جنت ډېره خوږه خاوری ده او ډېرې خوشبویه اعلی و بیري او ډاک میدان دی ډاک میدان او د هغې کرونده دا الفاظ دي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر علما لیکي چې ټول جنت ډاګه نه دی حدیث کې راځي آباد دی دا د هر جنتي په جنت کې لږ ځای خالی الله پرېښی دی د هر جنتي په جنت کې بعضې ځای خالی پروت دی نو چې هغه دا کلمې وایي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو هلته ولا الله بوټي کوي نو څه ولا الله په خپل فضل باغونه کرلی دي چمنونه کرلی دي بنگلې جوړې کړې دي او څه به دې محنت کوي دا کلمات به وایي نو رب العالمین به ورته د دې کلماتو په وجه باندې په جنت کې باغونه بوټي شنه کرونده او د میوو بوټي کوي دا د ابراهیم علیه السلام پیغام دی نبی علیه السلام ته رسېدلی و د نبی علیه السلام نه د استادانو په ذریعه موږ ته راورسېد او ما تاسو ته درورسېد نو دا به وایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر صلات تسبیح څومره برکتي مونځ دی تاسو ته ما ویلي دي هغې کې هم دا کلمات دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو حدیث پاک کې راځي چې کوم ځای کې یو سړی په یو مجلس کې تیر ناسته وکړي بیا زموږ مجلسونه خودي د غیبت ډک نو په مجلس کې خامخا خلک غیبت هم کوي یو بل پسې شیطانت هم وکړي ستغې سپورې مو وایي کنځل هم پکې راشي قهقها او دا هم پکې راشي په مجلس کې د دنیا ګناهونه د انسان نه وشي نو مونږ خو بیا په دې نه یو مجلس کې که ډېر ګناهونه مو کړو نو پاس شو نو دا سوچ مونږ نه کوو چې د مونږ نه خو بلا ګناهونه وشي دا به څه کېږي